شروع کوو د الله په نامه سره. ګورئ ورونو، په سی ام ډي کې بعضې مسایل ډېر ضرور دي چې باید تاسو زده کړئ. اولنی یو کمانډ ده CLS په نوم. CLS د کلین سکرین څخه اخیستل شوی، یعنی تاسو که چیرته په دغې سکرین باندې هر څه لیکلي وي او دا کمانډ ټایپ کړي نو دا به ختمیږي. مثال په ډول مونږ دومره لیکل وکړه، صحیح شوه، ډایرکټ CLS ولیکئ ټول به ختم شي. په دې ورسېدې. دویمه خبره دا ده چې مونږ یو ډرایو ته څه رقم داخلېدی شو. نو دې کار لپاره مثال زه غواړم کرسر ډایرکټ ای ډرایو ته راوړم. چېرته یې راوړم؟ ای ډرایو ته. نو ای ډرایو ته چې کله کرسر راوړم لیکم ای ډبل ډاټ انټر، بس خلاص. اوس یعنې چېرته مونږ راولو؟ ای ډرایو ته راولو. اوس زه لیکم MD A فاصله B فاصله C، درې فولډرې جوړې شوې. ولې درې واړه چېرته جوړې شوې؟ په ای ډرایو کې، ځکه کرسر مو ای ډرایو کې دی. ګورئ ورته. اوس زه غواړم دغه کرسر بی فولډر ته یوسم، بی فولډر دننه شي، نو یعنې دا سلیکټ شي. نو دې لپاره CD ولیکئ. CD یعنې چک کا ډایرکټري، یو فولډر راوچته که. کومه فولډر؟ بی فولډر. په کوم لوکیشن کې ده؟ په ای ډرایو کې دننه ده. بس بی فولډر انتخاب کړه که نه. دلته بیا MD جوړه کړه یو فولډر ته BBA په نوم. BBA فولډر جوړه شوه. اوس بیا CD BBA، کرسر مې چېرته راغلو؟ BBA فولډر ته راغلو که نه. اوس لیکم MD یو فاصله دوه فاصله درې څلور پنځه، انټر چې کله کړم نو ګورئ 5 فولډرې به همدلته جوړې شوي وي. بی فولډر کې BBA 5 فولډرې پې ورسېدې، یعنې ضرورت نشته هغه ادرس ولیکې. اوس زه غواړم دا کرسر دی واپس بی دغه ته لاړ شي، بی فولډر ته راشي. نو دې لپاره تاسو به څه کوئ؟ CD نقطه نقطه، یعنی یو فولډر به باک ځي. اوس چې کله انټر کې ګورئ بی فولډر ته راغله. اوس پې ورسېدی. دا یعنې داسې یو مقصد ده. ګورئ دا ډرایو ما راخلاص کړو، دلته 2 بټنې دي که نه، باک لاړ شه، مخ ته لاړ شئ. اوس پې ورسېدی. عین همدا هغه کوډ یې ترو ده، دا دغه یې ترو ده. پې ورسېدی. اوس واپس زه وایم نه CD چې CD BBA واپس راولو. او که چېرته CD سلش مو ورکو نو ډایرکټ به یې ډرایو ته راځي. چېرته به راځي؟ ډرایو ته. ګورئ څه فولډر دغه چې وي ډایرکټ ډرایو ته راولو. پې ورسېدی. ښه صحیح. لکه لنډ مثال در کومه ښه CMD راخلاصو. زمونږ ډیسکټاپ دې فولډر دننه پرته ده که نه ده؟ ډایرکټ ولیکه CD ډیسکټاپ، کرسر چېرته لاړو؟ ډیسکټاپ ته. اوس لیکم MD جوړه کړه یو فولډر 1 په نوم، 1 په نوم فولډر جوړه شوه. اوس ورته یم CD 1 اولنی فولډر ته کرسر لاړو. پوهېږئ خو که نه؟ CD نقطه نقطه واپس ډیسکټاپ ته راغلو. او که چېرته CD سلش ورکم په دې مقصد کرسر NC ډرایو ته راغلو. فولډرو نه بیخي خبره ووتله، هدف مو واخیستو. او دې نه بعد یو بل شی د DIR د ډایرکټري څخه اخیستل شوی. د چیسې څخه؟ ډایرکټري، یعنې فولډرو څخه اخیستل شوی. یعنې تاسو ته به څه فولډرې چې په دې ډرایو کې وي ښیي. نه ګورئ په C ډرایو کې څه فولډرې دي ټولې درته ښیي. په کوم ټایم باندې دا دغه شوي دي. دا ګورئ پروګرام فایلز ته، یوزرز ته، ټولې ښیي. لکه زه لږ مثال در کوم. ای ډبل ډاټ ای ډرایو کې کومې فولډر دي زه غواړم معلومې کړم. د ای ډرایو فولډر DIR ولیکئ، ټولې فولډرې درته ښیي. که فکر مو کړی وي خیر الله کې ریکارډ و، پکچرز و، سافټویرز و، شته که نه؟ دا فولډرې شته دي که نه؟ بلې کوم یو MD 1 په نوم یو فولډر ما جوړه کړه. اوس DIR ورته لیکم، 1 په نوم فولډر به راغلی وي. دا وګوره کله جوړه شوه؟ انفیلي ټایم کې جوړه شوه. دا ګورئ ټایم. اوس 1 فولډر کې دننه آیا څه شته؟ اوس زه وایم چې CD 1 اولنی فولډر انتخاب کا. اوس بیا DIR آیا څه پکې شته دي دې فولډر کې؟ ډاټ هیڅ نشته دي. پې ورسېدې. ښه صحیح، مشکل خو نشته. ایکزیټ. دغو مسایلو باندې خو ورسېدی سمیع الله. تاسو محمد